د 14 ولایتونو ازموینه به په اوله مرحله کې اغشتې شي. د سږکال کانکور ازموینه به د روان لمریز کال د غبرګولي میاشتې په 18مه نیټه واخیستل شي. د ازموینو د ملي ادارې مسؤلین وایي چې سږکال به د کانکور ازموینه په 5 پړاوونو کې واخیستل شي ترڅو ځوانانو ته ښې اسانتیاوې رامنځته شي. موږ د کانکور ازموینه 5 مرحلو ته تقسیم کړې ده او دا د سهولت په خاطر باندې چې ځوانانو ته سهولت وي او په اطمینان سره ازموینه دا ورکړو. اوله مرحله کې 14 ولایتونه شامل دي. د 14 ولایتونو ازموینه به په اوله مرحله کې اغشتې شي او دا به د جوزا په 18 تاریخ باندې وي. 3 ورځې به دغه ازموینه دوام کوي. دویم پړاو هغه د کابل ولایت او د ولسوالو ازموینه ده چې دا به د سرطان د میاشتې په اوله او دویمه نیټه باندې اخیستې شي. دریم پړاو کې بدخشان ولایت چې په هغې کې 15 ولسوالۍ هم ګډون لري چې ازموینه په ولسوالیو کې اخیستې شي چونکې د بدخشان دا ولسوالۍ ډېرې لرې پرتې ولسوالۍ دي د مرکز نه او نور 10 ولایتونه به په دغه مرحله کې داخل وي. او دغه دریمه مرحله د دې امتحان به د سرطان په 9 او 8 تاریخ باندې وي. څلورمه مرحله د کانکور د ازموینې چې په دې کې 9 ولایتونه شامل دي او د دې 9 ولایتونو ازموینه به د سرطان د میاشتې په 14 15 او 14 په دې 3 ورځو کې اخیستې شي. پنځمه اخرنۍ مرحله د کانکور د ازموینې چې دا به د سرطان میاشتې په 22 تاریخ باندې اخیستې شي په کابل کې چې په دې کې به متفرقه خارجي مرض او د ولایتونو غیر حاضران ګډون کوي. شیخ عبدالباقی حقانی د ازموینو د ملي ادارې سرپرست په کابل کې په یوه خبري ناسته کې رسنیو ته وویل چې د تیر کال په اوږدو کې 4 د کانکور بېلابېلې ازموینې اخیستې دي چې 180,000 کسانو پکې ګډون کړی و او 120,000 کسان یې بریالي شوي دي او بېلابېلو ادارو ته ورپېژندل شوي دي. د ازموینو ملي ادارې 44 غټې او وړې ازموینې دا اغشتې چې د دې ادارې معمول ته موږ وګورو نو دغه ازموینې زیاتې دي. په دې 44 ازموینو کې 1,80,000 ځوانانو ګډون دا کړی او په هغې کې 1,20,000 ځوانان کامیاب شوي دي او مختلفو ادارو ته معرفي شوي دي. د یاد ادارې مسؤلین وایي چې د کانکور په پروسو کې پوره شفافیت رامنځته شوی دی او کومې بې باورۍ چې مخکې کلونو کې موجودې وي هغه په بشپړه توګه له منځه تللي دي. څوک نشي کولی چې په پایلو کې مداخله وکړه، یو څوک ناکام وي کامیاب وي که یا د چا نمرې زیاتې کړه. د اسلامي امارت مختلفې ادارې په دې باندې پوه شو چې دلته پوره شفافیت موجود دی، تسلي او اطمینان موجود دی، په پایلو کې د چا څه دخل او کردار دا نه وي. د دې وجې نه په دې اداره باندې د ولس او د ځوانانو د اسلامي امارت د ادارو اعتماد او باور دا زیات شوی. مسؤلینو همدارنګه زیاته کړه سږکال به هغه ځوانان چې په بهرنیو هیوادونو کې تر 12 ټولګي زده کړې کړي وي هغوی هم کولی شي چې په کانکور ازموینه کې ګډون وکړي او په ملي او نړیوالو ژبو به د کانکور د ازموینې پوښتنې ورته چمتو شي. 2 نړیوالې ژبې دا اضافه شوي او په 2 نړیوالو ژبو باندې پوښتنې جوړې شوي دي او په بانک کې د پوښتنو په بانک کې ځای په ځای باندې شوي دي چې یو عربي نړیواله ژبه او بله انګلیسي نړیواله ژبه. د ازموینو د ملي ادارې سرپرست وویل چې د دیني مدرسو د فارغانو لپاره هم د کانکور په ازموینه کې د ګډون په پروسه کې د پام وړ اسانتیاوې رامنځته شوي دي. د دیني مدارسو د فارغانو د تثبیت تسویې لپاره سیستم برابرول وړاندې دغه سهولتونه پوره نه موجود. په دې اواخرو کې بیا کوشش شوی دی د مدارسو د دیني مدارسو د فارغانو لپاره
سہولتونه برابر شوي دي په سیستم کې. دا یادونې وړ ده چې د تیرو کلونو په پرتله د کانکور په ازموینه او اړوندو سیستمونو کې د پام وړ شفافیت رامنځته شوی دی او ځوانان د خپلو وړتیاوو له مخې لوړو زده کړو ته لاره پیدا کوي. خو د دې ټولو پرمختګونو سره سره د نجونو د زده کړو او تحصیلاتو نه پیل کېدل ملي او نړیوال غبرګونونه له ځان سره لري. په کابل کې چې په دې کې به متفرقه خارجي مرز او د ولایتونو غیر حاضران ګډون کوي. په دې کې